بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، زما محترم أو معزز ورونو، نن مونږ د علم الصرف کتاب ابتدا کوو. دا کتاب بمون ان شاء الله په داسې آسانه طریقه او په داسې آسانه انداز وایو چې په دې باندې هر څوک ورسیږي، هر یو شخص ته د دې څخه څه نه څه فایده حاصل شي. که یو شخص یوه ورځ هم مدرسې ته نه وي تللی یا هغه نورانی قاعده هم نه وي ویلی، انشاءالله دا به مونږ په داسې آسانه طریقه باندې وایو چې هغه پې هم پوه شي. لنډ دا د چا خبره دا به په کوچانۍ ژبه کې وایو. که تاسو عربي زده کول غواړئ یا د صرف او نحو د زده کولو خواهشمن یې، نو بالکل یو صحیح چینل ته راغلی یاست. دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې هر یو درس اول تاسو ته راشي. نو کتاب شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د علم الصرف تعریف. په نن سبق کې به موږ دوه خبرې ووایو. اول د علم الصرف تعریف به وکړو چې علم الصرف دا څه ته ویلی کیږي، د علم الصرف څه شی دی، نو د دې تعریف به ذکر کړو. دوهم د دې علم الصرف فایده، چې د دې علم الصرف فایده څه شی ده، دا چې یو انسان ووایي هغه ته به څه فایده حاصله شي. نو په نن سبق کې به دغه دوه خبرې بیان کو. اول د علم الصرف تعریف، دوهم د علم الصرف فایده. د علم الصرف تعریف څه شی دی؟ د علم الصرف تعریف تاسو ته علامه صاحب ذکر کړی دی. د علم الصرف تعریف دا د اول نمبر خبره ده. د علم الصرف تعریف، علم الصرف هغه علم دی چې د په ذریعه صیغې پیژندل کیږي، د لفظونو د ګردانونو طریقه او د یوې صیغې نه د بلې صیغې د جوړولو طریقه او قاعده معلومیږي. دا اول نمبر خبره ده د علم الصرف تعریف. خو په یاد لرئ په دې تعریف د علم الصرف کې درې شیان ذکر دي. څو شیان؟ درې. اول څه شی دی؟ علم الصرف هغه علم دی چې د په ذریعه صیغې پیژندل کیږي. علم الصرف دا هغه علم دی چې د دې په ذریعه سره صیغې پیژندلی کیږي، یعنی لفظونه د دې په ذریعه سره پیژندلی کیږي. زه به دلته تاسو ته ولیکم چې په دې تعریف د علم الصرف کې درې خبرې دي. اول د دغه علم چې څوک وکي، دغه علم ووایي، نو د دې علم په ذریعه به هغه شخص چې دی صیغې پیژني. صیغې څه مطلب؟ الفاظ به پیژني. د دې علم په ذریعه باندې به څه پیژني؟ الفاظ به پیژني. مثلا چې یو لفظ دی، دا لفظ د تیرې شوي زمانې باره کې استعمالیږي یا دا لفظ د موجوده زمانې په باره کې استعمالیږي یا دغه لفظ د را روانې زمانې لپاره استعمالیږي. دارنګې دغه لفظ د یو کس دپاره استعمالیږي یا د دوو دپاره استعمالیږي
یا د دوو نه د زیاتو دپاره استعمالیږي. دارنګې دغه لفظ دا د خبرې کوونکي دپاره استعمالیږي راځي. که دغه لفظ د چا سره چې خبرې کولی شي د هغه دپاره استعمالیږي یا د هغه دپاره راځي، یا د چا باره کې چې خبرې کولی شي د هغه دپاره راځي، نو د دې الفاظو علم دا په دې علم کې چې دی پیژندلی کیږي. سړی چې دا علم ووایي نو هغه ته به د الفاظو علم حاصل شي چې دا لفظ د یو دپاره راځي، د دوو دپاره، که د دوو نه د ډیرو دپاره راځي. دارنګې دا د تیرې شوې زمانې دپاره استعمالیږي، د موجوده که د راروانې. پوه شوئ؟ دارنګې دا د مذکر یعنی د نارینه دپاره استعمالیږي راځي، که دا د مؤنث یعنی د ښځینه دپاره استعمالیږي. نو د دې الفاظو علم دا په دې علم الصرف کې حاصلیږي. دا اول نمبر خبره چې د دې علم په ذریعه باندې د الفاظو علم دارنګې د صیغو علم حاصلیږي انسان ته. صیغې او الفاظ یو شی دي. دوهم په دې تعریف کې دا خبره ذکر ده چې څوک دغه علم الصرف ووایي نو د دې علم الصرف د وجې نه به هغه د لفظونو ګردانونه کولی شي. د لفظونو د ګردانونو طریقه به هغه زده کي، هغه به ورته حاصله شي. یعنی یو لفظ اړول را اړول یو لفظ څنګه کول؟ اړول را اړول. نو د دې علم دا په دې علم الصرف کې حاصلیږي. د دې دوهم نمبر خبره په تعریف کې څه ذکر کیږي؟ دوهم نمبر خبره دا ده چې د دې علم الصرف په ذریعه باندې انسان ته د لفظونو د ګردانولو طریقه زده کیږي، یعنی د لفظونو د اړولو را اړولو طریقه په دې علم کې انسان ته حاصلیږي. نو دریم نمبر خبره په دې تعریف د علم الصرف کې دا ذکر ده چې کوم یو شخص دا علم الصرف ووایي نو هغه شخص ته به د یو لفظ څخه د نورو لفظونو د جوړولو طریقه حاصله شي. د یو لفظ څخه به ورته څه حاصل شي؟ د نورو لفظونو د جوړولو طریقه دا به ورته حاصله شي. یعنی د یو لفظ څخه به هغه نور الفاظ جوړولی شي. د یو لفظ څخه به څه جوړولی شي؟ نور الفاظ. نو دا درې خبرې په د تعریف د علم الصرف کې ذکر وي. اول نمبر خبره څه شي؟ چې څوک دغه علم الصرف ووایي نو د دې علم په ذریعه به هغه الفاظ پیژني. د دې وضاحت ما تاسو ته وکړه. دوهم نمبر خبره چې څوک دغه علم ووایي د علم الصرف نو د دې په ذریعه باندې به دغه انسان د لفظونو د ګردانونو طریقه یعنی د لفظونو د اړولو را اړولو دا طریقه به هغه ته حاصله شي او معلومه شي. دریم په تعریف کې دا خبره ذکر وه چې یو انسان دغه علم زده کړي نو هغه انسان به د یو لفظ څخه نور الفاظ جوړولی شي. د یو لفظ څخه به هغه مختلف الفاظ څنګه کولی شي؟ جوړولی شي. دا اول نمبر خبره وه. بیا په اول نمبر خبرې کې دا درې خبرې وي. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې هغه د علم الصرف فایده ده. چې د علم الصرف فایده څه شی ده؟ چې دا یو انسان ووایي هغه ته به څه فایده حاصله شي؟ نو علامه صاحب فرمایي فایده د دې علم په زده کړې سره الفاظ په صحیح طریقې سره لوستل کیږي. یو انسان چې دغه علم الصرف ووایي
نو د دې علم الصرف په ذریعې سره به بیا دغه انسان چې د الفاظ صحیح وای غلط به نه وای. مثلا موږ سره دی دخله دا یو لفظ دی. اوس دا دخله ویل پکار دی که دا خوله ویل پکار دی که دا خیله ویل پکار دی وغیره. نو دا څه رقم ویل پکار دی دا لفظ؟ نو یو کس چې دغه علم الصرف ووایي نو هغه شخص به بیا دا الفاظ چې دی هغه په صحیح طریقې سره وایي، نو هغې کې به غلطي ملطي نه کوي. په دې ورسېدلی نو دا و نننی سبق چې په ننني سبق کې ټول په ټوله موږ دوه خبرې وویلې. اول د علم الصرف تعریف چې علم الصرف دا څه ته ویلی کیږي. موږ ویل علم الصرف هغه علم دی چې د دې په ذریعې باندې صیغې یا الفاظ پیژندلی کیږي. دارنګې د دې علم په ذریعې باندې د لفظونو د ګردانونو طریقه او دارنګې د یوې صیغې نه د بلې صیغې د جوړولو طریقه او قاعده معلومیږي. بیا په دې تعریف کې درې خبرې وي، دغې وضاحت مې درته وکړه. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې وه د علم الصرف فایده، چې یو انسان دغه علم ووایي نو هغه ته به څه فایده ورسیږي. نو علامه صاحب درته وویلې د دې علم په زده کړې سره الفاظ په صحیح طریقې سره لوستل کیږي. یو انسان چې دغه علم حاصل کی دغه علم ووایي نو هغه به بیا الفاظ په صحیح طریقې باندې وایي، هغه به الفاظ صحیح وایي، په هغې کې به څه غلطي ملطي نه کوي.